ما وی دا مناظره خو چرګ ګټلې ده نفت العرب کې مناظره ده د چرګ او د باز لیدلیم ده چرګ وی زه وفادار یم او باز وی زه وفادار یم د دې سړي چرګ ورته وی باز څنګه وفادار یم وی زه یو مارغه یم وحشي او دې مالک مخته کړی یم چې ما ته غاږ وکړي به زه ورمنډه کړم په لاس ورته کښېنم په اوږه ورته کښېنم او تا ټول عمر د دې مالک وخوړه خو چې درپسې رامنډه کړي به ته دې منډه کړي چرګان منډه کوي که نه کوي نو زه ستا نه غټ وفادار یم نو چرګ ورته وي چې صوفي صاحب قصې نه نه خبر دا مخامخ هغه مولوي صاحب نه دی د زموږ نیکه م خوړلی او زما پلار م خوړلی او زما ورونه او ما ته مې رادې ډېرې خوندورې نه دي او لکه تا خپل پلار او مور لیدلی وی دوی چې حلال کي نو بیا په سیخ کې ورکي په سکرو باندې کېږي داسې وریتی او بیا پې خولې لګوي ولی قسم دی که تا د خپلوانو حال داسې ولیده نو ته به دلته ونه اوسېږې او زه بیا هم په دې کور کې اوسېږم او پیږم چې نن دی که سبا دی پرېږدي مې نه تا باز لیدلی نه چې دا لال کړی او خوړلی دی ویلې نه نو خو یې زه وفادار یم یاره ویل بلکل صحیح علم شرعي چاته وایي چې د هغې په زده کړه باندې عمل دن پې نه دی کړی تش په زده کړه ثواب دی بس علم غیر شرعي دا څومره علوم چې دنیا کې دي د دې په زده کړه کې ثواب نه دا چې تا استعمال که د دین او د اسلام په خدمت کې نو بیا الله تعالی ثواب درکړي لکه اوس ډاکټري د تیز زده کوې نو دې کې ثواب نشته ثواب به کله چې ته دې پسې نیت متعلق کړي یاره دې دپاره ډاکټري زده کومه چې زه به د علماو د نیکانو خلکو خدمت کوم د بیچارو نو په نیت ثواب ګرځېږي پوهېږې او په استعمال سره یو قاري صاحب درغه یو فقیر درغه مسکین درغه ته خدمت کو ثواب ده انجینری دې زده کړې ټکې ثواب پکې نشته او که ته په انجینری کې د جومات نقشه اچې د مدرسې اچې ثواب دی پکې نو علوم غیر شرعیه په نفس زده کړه کې ثواب نه او په استعمال پوهېږې په هغه ځایونو کې چې هغې کې ځایونو کې ثواب وي نو په اعتبار د استعمال سره بیا الله تعالی ثواب درکوي ښه چې په ښو ځایونو کې استعمال کوي او علوم شرعیو کې دا کار دی چې استعمال کړی دیم نه او عمل دیم پې نه کړی نفس دې زده کړه نه دی دې کې ثواب دی اوس قرآن کریم سړی زده کوي حافظان قرآن کریم زده کوي که نه عمل هم پې نه کړی او بل چاته ښودلی هم نه ثواب پکې شته که نه ما ته یو سړي و چې ستاسو علما دنیوي علومو ته مباح وایي بلکل که نه وی چې دا مباح دی نو بیا دې موټرو کې ولې ځئ تیارو کې ځئ دا چې تاسو د دنیا علم نه وی تیارې به نه وی موټرې به نه وی بې عجیبه دا ده پکې ته ناست یئ موټرو کې ځئ عمرو ته ځئ او مباح علم دی ما اصل کې دا مباح چې دی اباحت دا د علماو اصطلاح ده او تاسو سبق نه دی ویلی موږ د پوهنتون په اصطلاح نه پوهېږو او دوی زموږ په اصطلاح ما ستاسو فکر دا دی چې د علماو موږ سره کینه ده او موږ سره په د علم کې خیانت وکړو داسې وی که نه ویاو او ما وی داسې نه ده دا اصل کې علماو تاسو سره محبت او مینه وکړه دا ما ته ګورئ د دنیا علم خو یوازې ډاکټرۍ ته وایي که ټولو ته وایي ټولو ته وایي اوس د دنیا علم که مباح ورته نه وایو او فرض ورته ووایو دا مولوي صاحب انجینر دی خو ډاکټر خو نه دی او د باندې خو د دنیا علم فرض دی نو په انجینرۍ کې خدای خو د ګناه نه خلاص شو خو ډاکټرۍ کې ګناهګار دی ترکاڼۍ کې ګناهګار دی تیاره کې ګناهګار دی پوهېږي مصریتوب کې ګناهګار دی دهقانۍ کې ګناهګار دی نو په یو فن کې دې ورته ثواب ورکړه او 50,000 ګناهونه دې ورپسې ونښلول غوا میخه څومره پهلوانان دي سبق یې نه دی ویلی اسونه زمریان د انسان نه په هر اندام کې مضبوط شی شته انسان په ټولو کې اضعف المخلوقات دی خو سره د دې نم اشرف المخلوقات دی ولې ده کې یو کمال دی چې په یو حیوان کې هم نشته ان داسې الله تعالی دا پرزه پکې ایښې ده ښه دی بغیر اختیاره د علم زده کړه کوي دلته که یو ټنګ وشو که نه به ټول ورګورئ که زه درته څومره هم چغې وومه ورګورئ که نه ګورئ ولې
د انسان طبیعت دا دی چې یو شی نه خبر شي نو دی په حقیقت د هغې ځان خبروي که خبرې که نه خبرې که خو خپل کوشش کوي لار کې چې موټر وجنګېږي بس هر سړی ورته درېږي هلکه څوک خو بمړی نه یو څنګه وجنګېدو څنګه سم رش جوړ شي یو ځای کې چې موټر څوک وي خلک ورمنډه کړي ټول خلک یې ورچتوي نه دا نور نظارې ته ورځي نو داسې کمال الله تعالی په انسان کې ایښی دی ښه چې دا بغیر اختیاره به څه کوي دی زده کړه کوي بس که د علماو طالبانو سره یې نه م لګېږي بیا به هم زده کړه کوي یو شی به زده کوي چاته د یو شی وښودی دی به رامنډه کې څه شی دي او مولوي صاحب تا ته به زه یو خبره کوم ښه روس خبره دی کومه خبره دی دی درته وایي که نه هلکه ستا ما سره یو راز دی ووایه که نه ویم کله به وایې به زړی تنګ یې ورته چې خبر شم اوس صرف دا ولې دا الله تعالی دا کمال د انسان په دې بدن کې ایښی دی چې دی به زده کړه کوي پوهېږې که علم زده کوي که هر شی زده کوي خو یو زده که شرعي علم زده کوي او که نه زده کوي خو یعنې د علماو او د طالبانو سره چې نه م لګېږي هم به په زده کړه کې څه وي مصروف وي که نه دا مونږ او تاسو دا بجلۍ دا شوي نه ولې برګ دي دې کې ماشومان ګوتې وایي ماشومان دې سره څه کار دی چې ګوتې پکې وایي ماشومان چې دا شی وویني هغه وایي چې دې کې څه شی دي نو دا زده کوي اگر که د دې په حقیقت نه پوهېږي او ځان په بجلۍ ونیسي خو بیا هم پکې ګوتې وایي دې وجه نه علما وایي الله تعالی د آدم علیه السلام شرافت په ملایکو چې وښوده نو د آدم علیه السلام په قوت بصر نه په قوت سمع نه په قوت شامه او ذائقه نه بلکې په علم وعلم آدم الاسماء كلها او امام رازی سے فرمائیں د آدم علیہ السلام شرافت په ملائکو خود په اعتبار د علم دنیوي سره دا کاسه ده دا سمسۍ ده دا پیاله ده دا خو سبق نه دی کنه نو چې چا سره علم دنیوي وي هغه په ملائکو افضل دی او چې چا سره علم الاخروي وي نو په هغه د څه ګمان دی کم علم چې شرعي دی هغه 15 دي سو اول نمبر علم القراءت دویم نمبر علم الحدیث دریم علم اصول الحدیث سلورم علم التفسیر پنځم علم الکلام شپږم علم الفقه وم علم اصول الفقه اتم علم الادب نهم علم التصوف لسم علم المناظرة يولسم علم الصرف دولسم علم النحو جرلسم علم البديع سورلسم علم المعاني او پنزلسم علم البيان دا پنزلس علوم چی دی دیتا علوم شرعیه ویخوا دا دین علاوه چی سمر علوم دی اغا غیر شرعی دی